بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کشر اویس کرني. د اختر دویمه ورځ ده. راغلی یم خپل کلي ته مردان ته، خپل حجره کې ناست یو، خپل کزن دی را سره. نو دې ته دې د اختر مبارک وي، تاسو ته دې مبارک وي. دې تاسو دلته یو څو ټپې دي دې ټولو نه ریکارډ کومه. نو لومړنۍ به ورته زه ټپې ووایم چې او بیا د باران 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 پشپران شي، د پوخا پنا د بیبي لیدلې دینا. او مورې کوچي 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 لمې ورنه کې، زه به خان ساتم کزان به جوړومه. او چا راته ویل او ویل جانان دی تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینا. او په کشمالو اولو کې مې هلاک کئ، چې جنازه مې حاپیري اوچتوینه. او د یارانې اونې مې ورته وویل، جینې د کوره پورې تلاوي ریکاونه. چې مینه ونو زما استاوه، چې جدای شوه ټوله لمپې خبر شونه. په سوات کې نوې ټوکه وشوه، جینۍ د کور ورجې وړې ځان ودوینه. تراو کې مې رایاد شوې، مولا ولاړ زه سجدې ته پرېوتمه. او یارانا اونا کلا کولا، سرتور ولاړ د هیرو نه یریدما. او کوژدن مې نه دا ولې جاړې، منکره هسې مېلمانه راغلي دینه. او په ما د سپینو لاسونه تور کړه، او د ناغري ایري به څوک جارو کوینه. او مور لنډې ټوپک مې راکا، زمون پټي تا خارو نه راغلی دینا. او کته رښتیا په ما مین یې، ما له هم ستا له غمه نه راځي خوبونه. او دعا کوه چې واک مې خپل شي، دستا دیدن پسې به کډې ګرځومه. او ازاروا مې مجانانا، بل به دې خوښ شي بیا به تا ازاروینه. او کته رښتیا په ما مین یې، د ګودر غاړه جار واخله مرینا. او زه خو رښتیا په تا مین یم، د ګودر غاړه ظالمان نه راکوینا. او پتراو کې مې رایاد شوې، صلات وتر مې په ناست کړې دینا. او سپینو کړلو تور کلي دا زمونږ کور کلی، سپینو کړلو تور کلی دا زمونږ کور کلی. ولې داسې غلی دی دا د ټنګ ټکور کلی، ولې داسې غلی دی دا د ټنګ ټکور کلی، ولې داسې غلی دی دا د ټنګ ټکور کلی. امید لرم چې د دې ټپونو به تاسو خوندونه اخیستي ورکړي. اویس کرني له اجازت، الله پامان.